چې کوم انسان نافرمانی کوي د د په اولاد کې به برکت نه وي د د په مال کې به برکت نه وي. او ابن ماجه کې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی رسول الله والسلام یو ځل ارشاد فرمایي چې اے د مهاجرینو ډلو پنځه سيزونه داسې دي چې تاسو په دې کې مبتلا شئ یعنی ورخلئ مشغول شئ باري کې او زه د الله نه پناه غواړم دې خبرې ته چې تاسو په دې کې مبتلا شئ نو لوی غفلتونو کې به ورخلئ. یو دا چې بې حیایي بدکاري په کوم قوم کې علی اعلان ښکاره په څرګنده شروع شي هغوی کې به داسې نوې نوې بیمارۍ پیدا شي چې ړومبی به چېرته په اورېدو کې هم نه وي راغلی. لکه نن سبا زموږ معاشره ګوره زموږ په معاشره کې نن څومره بې حیایانې دي. نن نارینه هم په بې حیایۍ کې مبتلا هغه عزتمند خویندې هم نن په بې حیایۍ کې مبتلا دي. نو که ته نن وګورې قسمه قسمه بیمارۍ هغه نن پیدا شي. داسې بیمارۍ چې بیا به ډاکټران ورله نوم ږدي وایي دا بیمارۍ په هغې باندې ریسرچ کوي. که نه الله ما تا ته وښوده کله د کرونا په شکل کې چې هغه زنانه هغوی به راوځي موږ ازادي غواړو نو ازادي خو له الله ورکړه د الله پیغمبر وله ورکړه ته کوم ازادي غواړې؟ ازادي ته دې ته وې چې زه په یو دکان کې دکانداري کومه او د شانتي په یو جهاز کې زه نوکر یم په یو ګاډي کې زه نوکر یم په یو فیکټرۍ کې زه نوکر یم ته دې ته ازادي وې. خو لیکن هغه زنانه چې چا د اواز اوچت کړه په هغوی باندې الله جل جلاله دا عذاب راوست. نو مخکې به لاسونه به هم ښکارېده مخ به هم ښکارېده خو لیکن مخې ته خولې ته بیا هغه شی ور واچوله الله وایي راشه نو بیا په هغوی کې دومره یره هیبت چې لاس دې هم هغه څیزونه واچول بیا به میلاوېدې هم ډېر په یره سره